اشرف غني څنګه په یوازې ځان د داخلي او بهرنۍ جاسوسانو خاینانو پر ضد جنګېده؟ ولسمشر غني ته نږدې کس کبیر حقمل لیکلي ولسمشر غني تر طالب او د طالب له ټولې ډلې ډېر مستقل انسان و. هغه پوهېده چې د قطر د مذاکراتو توافق د اس آی او امریکا ترمنځ د پاکستان په یو 5 ستوریز هوټل کې د متقیه او څو نورو ایجنټانو په مخ کې وشو او د ملي وحدت حکومت او نظام کې د مفسدینو مجرمینو ونډه هم لویدیځ ډاډمنوله. موږ شاهدانو چې د 2019 کال ټاکنې په وچ زور د ټولو داخلي او خارجي خواو د غوښتنو خلاف وکړلې. هغه یو یاغي طبیعته مشر و، له بهرنیو پخوانیو سیاسونو او سیاستوالو یې کرکه وه، ځکه یې ټول مخالفت کو. هغه د کاندیدېدو له ورځې بیا تر پایه له سختو چیلنجونو او موانعو سره مخ و. د هېواد د خیر لپاره هر چا سره کېناستېده، خو زړه یې د ونیو افغانستان لپاره تپېده. متاسفانه چې داخلي خارجي حریفان یې ډېر و او د په نوي نسل کې د اجماع کار ونه کړ. کاشکې پر افغان اصیلو کادرونو کار شوی و او له لویدیځه راغلو د سیاسونو پر بې تجربې بچیانو ډېره اتکا نه وای شوې. یو شمېر سیاسي فعالان بیا په دې باور دي چې امریکا غوښتل طالبان کابل ته ورسوي او دلته د اشرف غني ورته په مصالحت آمیزه توګه واک وسپاري چې دې سره د طالبانو حکومت هم رامنځته کېده او نړیوال مشروعیت به یې هم درلوده. نو ولسمشر غني له هېواده وتلو سره د امریکا همدا پلان ناکام کړ. بلخوا پامپیو وایي اشرف غني د سولې مخالف و. د امریکا د بهرنۍ چارو پخوانی وزیر مایک پامپو د شیکاګو پوهنتون په سیاست انسټیټیوټ کې ویلي، زه له اشرف غني ډېر ناهیلی شوی وم او دا کار د دې باعث شو چې ټول افغانان د خبرو میز ته راټول کړو. هغه د دې مخالف و. د هغه په وینا چې هغه ټاکل شوی ولسمشر و، خو هغه ټاکنې غلا کړي او له خپله سیاله یې ډېرې رایې غلا کړې وي. شنونکي بیا وایي اشرف غني پوهېده چې امریکا حکومت ته د طالبانو راوړلو لپاره د سولې په نوم تشه ډرامه کوي، نو ځکه یې د دوحې تړون مخالفت او د باعزته سولې غږ پورته کولو. که تاسو په دې اړه څه نظر لرئ په کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.